یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو سړی راغی ورته ویل دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنه یا رسول الله ما ترس یو عمل وخوا چې هغه عمل زو کوم او ما جنت ورنږدېږي ويباعدني من النار اما د ور نه لري. نبی صلی الله علیه وسلم متا یو څو خبرې ذکر کړې. اول دا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، د الله بندگی وکيو دا سب څوک شریک وکې نه جوړې. وتقيم الصلاه منځ بکې، وتؤتي الزکات او زکات به ورکې، وتصل ذا رحمك او تب د خپلوانو سره خپلولي بالي. دا کارونه چې تکینو ته جنت ته داخليږي. فلما ادبر الرجل ارکل چې هغه سړی په شاش او روان شو، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان تمسك بما امر به دخل الجنه. دا ته چې سو ویلې شو کبه دی باندې دا عملو کده به جنت ته داخليږي. ور توحید دا بنیادی خبره ده. دریم د مانځه اهتمام، دریم زکات ورکول چې کله سړی صاحب د مال وی او استطاعت لري د زکات ورکولو، او دریم څلورم خپلولي پالل. دا لګران کار دی چې خپلولي څوک پالي دا به سبب د دخول ال الجنه. یو څو اسباب بل حدیث کې راغلي دي. دا مخکې حدیث صحیح مسلم کې نقل ده، حدیث امام ترمذی نقل کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان فی الجنه لغرفا، په جنت کې څه بنگلي دي، یرا ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، چې داغي داخل طرف د بار نخکار کی او بار د داخل نخکار کی، من بالکل شفاف لکه څنګه شیشي. نبی صلی الله علیه وسلم آتے یو باندې چې را پاسې ده نو تویل لمن هي یا رسول الله، دا بنگلې د چا دي، دا محلات په د چای. نبی صلی الله علیه وسلم یسو خبر یو ذکر کړي، هيا لمن اطاب الكلام، دا داغه چا د پاره دی چې خوږی خبرې کوي، مزدار خبرې کوي. لمن اطاب الكلام، دا خبره خوږی. بعضی انسان داغه صفت الله دا جوړ کړی وي چې هغه کلم خبرې کوي، سړی و چې خبرو ته لغوت کې دمیستا، او خلکو کې مشهور وي په دې باندې یاره د پلاني خله ډېر خوږه خله ده، وي ډېر خپل خبرې کوي. داسې صفت د ځان جوړول نه دي پکار چې خلک ستا د خبرو نه تختی. لکه د بعضې خلکو داسې سخت لهجه وي او د هغې داسې بیکار اخلاق وي چې خلک د هغه سره ناست هم نه خوښوي. او دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بدترین انسان او بدترین عذاب ورځ قیامت باندې چا دی، من ترکه الناس اتقاء فحشه، هغه څوک دی چې خلکو پرې ښودلی د د پوچې وینا په وجه باندې چې هر چا ته سخته خبره کوي، وچه خبره کوي، سړی مخامخ رټي. لمن اطاب الکلام، هغه چا لپاره چې خوږه خبره کوي، ښکلې خبره کوي. دویم واطعم الطعام، غریبانانو خلک باندې خوراکونه کوي، محتاجینو خلک باندې خوراکونه کوي. وادام الصيام، دریم مسلسل روجی نیسی، نفلی روجی نیسی، یوازې فرضی باندې اکتفا نه کوي، نفلی روجی نیسی. وصلى لله بالليل والناس نيام، او د شپې الله لپاره مونږ کې چې خلک ودی. دا د حق خلکو لپاره دا بنگلې تیارې کړې شوې دي. دا څلور خبرې په دې حدیث کې هغه ذکر شي. دریم یو بل حدیث کې راغلي دي، او هغه حدیث امام مسلم نقل کړی خپل صحیح کې. نبی صلی الله علیه وسلم ایو پیر خطبه کوله، په دې خطبه کې ویل ډېرې خبرې پکې وکړې، یوه خبره پکې دا وکړه، واهل الجنه ثلاثه، جنتیان درې قسمه خلق دي، یعنی دا درې صفات والا خلق دي. نمبر 1 ذو سلطان مقسط، یو هغه حکمران، هغه بادشاہ وقت چې هغه انصاف والوي، منصف وي، پردي حقونه نه خوري، ظلمونه نه کوي، هر چا خپل خپل حق ور کوي، او داسې انصاف کوي لکه څنګه چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه کاوه. او دغه واقعات مخکې موږ ډېر بیان کړیم دي. یو وخت یې بیا هم ذکر کو چې دومره انصاف والا کس و دومره انصاف والا چې یو پیری لخرې لګلې روم ته، بیرته واپسې کې چې کله راځي دغه لخر په دې لخر کې د دوه زامن هم دي، عبد الله ابن عمر
او عبید الله ابن عمر، دا دوه زامن د دم په دې لخر کې دي. بیرته چې کله د روم نو واپسې کې راتلو په عراق باندې رااله. نو په عراق باندې ابو موسی اشعری رضی الله عنه دی والی مقرر کړو، گورنرو. کله چې لخر په عراق الته دمه کوله، اته پته ولګی چې امیر المؤمنین دوه بچیم بکی دي، عبد الله او عبید الله، دواړه راوخت لغی کرام او قدر او عزت ولو کو چې د امیر المؤمنین بچی دي. به وتی ویل چې ما سنشت ما به تاسو له تحفه در کړی وي، او په حال ما څه شیشتنه به سو شکو ویلا یو خبره ده، د بیت المال څخه پیسې ما سره جمع شوي دي او تاسو اسیم مدینه ته ځئ، دا به امیر المؤمنین ته حواله کوي، خو تاسو والی او مزاربت باندې پلار کې به ځاله تجارت وکړي، نو چې کومه ګټه وشوه هغه تاسو شو، د اصل مال به امیر المؤمنین ته ویسي، او دا جایز هم وه. نو کله چې هغې له مال ورکړه، په لاره باندې لږه سفر و د عراق نه مدینې ته، نو په لاره باندې ډېر وخت تېرېده، میلې په لارو کې اکثر لګي، نو پای کې دي تجارت وکړو، پای کې ګټه وکړه. کله چې مدینې ته راغلم، امیر المؤمنین خپل پلار خواله ورغلو، اته تپوسونه مپوسونه وکړم. نو دی ورته ویله چې ابو موسی اشعري زموږ ډېر قدر احترام وکړو، بهلاله پیسې راکړي او هغه پیسې باندې موږ ګټه وکړه، تجارت پې وکړو. نو دا پیسې چې کوم هغه راکړي، دغه پیسې والا موږ به ځان له ګټه کړي، ګټه زموږ ده. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته فرمایي، وای په دې لخر کې بل چاله دا پیسې ورکړي په ګټه باندې، په تجارت باندې؟ ویل نه. ویل تاسو لري ولې درکولي، تاسو لري درکړي زما په وجه باندې چې زه امیر المؤمنین او زه چې امیر یم نو د مؤمنانو په وجه باندې امیر یم، لہذا دا پیسې د غونډې جمع کوي، ګټه مټه زه نه منم. بل چاله ولې نه ورکولي چې تاسو لري درکولي؟ دا کو زمون بچیان وې کنه، او ته چې مونږ ډیر شیخ خزانه ډکه پرته دا موسه کېدی، انورم په سواله خیر دی، او غاړه په کې مشتري هغه مو سوالي. امیر المؤمنین وې ګټه مټه نه منم، جمع کېدلته بل چاله ولې ورکوله، او تاسو له چې درکړي زما په وجه درکړي دا، او زه د مؤمنانو امیر یم، زه د مؤمنانو په وجه امیر یم. شابه جمع کېدلته ویل. عبد الله ابن عمر خاموش ته، هغه څه نه ویل، او عبید الله سره خبرو کې لګون خطو ویل، لاره دا زموږ حق دی، ولې که دا مال ضایع شوی وي، چا زموږ نه پټ کړی وي، نو هم تاوان په موږ باندې، او قانون دار چې د کوم شي تاوان پتا راځي د هغې ګټم ته اخیستلی شي. ویل نه، بل چاله ول نه ورکول. ویل په دې کې جګړه جوړه شوه، خبرو کې لږ تیزی پیدا شو، صحابه کرام مشران را لغېلي. ولې ویل داسې مسله ده، او صحابه کرام مشران هم پوه شول، نغي ولا صلح وکړه، صلح ولا دا وکړه، امیر المؤمنین دا دی حق دی، واقع خو خیر دی، تاسو نه مطمئن کی دا کومه ګټه چې شوی دا به نیمه کو، نیمه بیت المال ته جمع کو، نیمه خیر دی دی والی. ویل نو پاغي باندې سړی راضی کو، دته ویل کی انصاف کوونکې بادشاہ، او ویلیو کچرته د دریای دجله په غاړه باندې سپید او لکه مړ شو، ام پورز د قیامت په عمر نه الله تاسو کوي، داسي انصاف والا کس. نو درې کسان دا جنتیان درې قسمه، یو ذو سلطان مقسط، هغه بادشاہ چې انصاف لري، او متصدق چې هغه رښتیا وي، په خپلو خبرو کې رښتینی وي، دا چې نن یو دروغ وي، سبا لس پسې نور وي، بل سبا 15 دروغ وي، قوم دوکه کوي، را دوکه کوي، د قوم نه بیلو جوړ کړی، خو چې څه پې وکړه شنه باغونه ورته وخت په وخت باندې جوړوي، داسې نه، رښتیا والی رښتیا ویونکي وي. او دا یو حدیث کې راغلی هم دي، الله ته مبغوث ترین شخص وي کوم یو دی، یو څو کسان، یو پکې هغه بادشاہ دی چې دروغ وایي، دروغجن وي، دا الله ته ډېر مبغوث ترین انسان دی. او درېیمو صفت دا ذکر که موفقن، انصاف والا هم دی، رښتیا هم وایي، او موفقن الله ول توفیق ورکړی دی د نیکو کارونو، چې نیک کارونه کوي، دا نه چې هره ورځ صاحب چېرته د فحاشۍ سنډرې کولا وهه، چېرته د ارامیتوب مرکزونه کولا وهه، دا نه، موفقن توفیق ورکړی شوی د نیکو د خیر ښېګړې کارونه کوي. یو کس دا دی. دویم ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذي قربى ومسلم، دویم هغه سړی دی چې رحم کوونکی، خلکو باندې ترس کوي، خلکو باندې رحم کوي، رقیق القلب زړه نرم دی، لكل ذي قربى ومسلم، د هر یو خپلوان د پاره هم او د مسلمان د پاره هم، د خپلوانو سره نرمي کوي، خپلوانو باندې ترس کوي، او دارنګه هر مسلمان په باندې رحم هم کوي او ترس په هم کوي، ظالم نه وي.
سختی کوونکی نه متشدد نه دا سړی جنتی دی. او دریم وعفیف متعفف ذو عیال، عفیف هغه سړی چې پاک دامن دی د بدکارو نه ځان ساتي. ډېر خلک خدا سي کنه غریبانانی سره د غربت په بدکارو کې مبتلا دي. دیو جنا یو حدیث کې مراغلی کنه درې قسم خلق دي او جنتیان دي، درې قسم خلق دي او جهنميان دي. یو پکې ویا غریب سړی چې متکبر امي، متکبر هم دای چې سره د غربت تارامي توبونه کوي. ځکه لکه دا بلیګر مولوی صاحب الله دې وبخي هغه خبره کوله دی غریبانان ته ویل غریبه بیړه دي غرق شویل کمالدار جهنم تلل شو خو سمسي خو کلی کنه دلته رامي توبونه کړی دي مزي کړی دي نو کاغه شي اسیم د جهنم ور لړو مې دی ویل دا رغه الفاظ دي. غریب ویل بیړه دي غرق شو ټول ور سٹارټ کی چلے او شي بیګال راشي ما خامله فلم ته به کې نیول تو ولې جهنم ته سی ولی نباز سړی راسي چې هغه غریب خو بدکار ډیر زیاتی نه عفیف عفیف پاک دامن کسته د بدکارو نه ځان ساتي، متعفف د سوال لم ځان ساتي، او ذو عیال حالدار چې بال بچدارم دی بچی مشتره خزم مشت کور مر پغاړه دی په دغه باوجود چا نه سوال نه کوي کچا په خپل څور ته جوړه راخه ورنه چا نه سوالونه نه کوي. حدیث صحیح مسلم کې راغلی. بل صفت دار نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچي صبا او بیگا سحر او بیگا دا کلمات رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. بعضی روایتونه کې دی وبمحمد نبی ورسولا دا الفاظ شامل په یو روایت کې وسره درې کرت راغلي، درې کرت سار درې کرت بیگا. نبی صلی الله علیه وسلم وی زور د جنت ذمہوارم وی دا آسان کلمات تسار نه می وی بیگا نه می رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. سار او بیگا درې درې کرت بعضی روایتونه کې یو کرتم کافی کیږي. نبی و ایسا والا سی معارف سے بے جنت تداخلو ما حدیث سنن ابی داود کی نقل لے. بل صفت او دا ہر یو سڑی تفرحام دے چکم بال بچہ داروی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث صحیح مسلم کتاب نقل لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکدا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ د دوو لونو یو روایت کې دار اغلی د دوو خیندو د دوو لونو یا د دوو خیندو دغه تربیت وکړو، دای کفالت دای د خوراک کا تنظیم دغه د لباس تنظیم زیله ترقی دغه غرواله پغې نه ور کوي چې زوی غره کوي هغه نه غره کوي. که بعض ظالمان د سیدي چې هغه د لونو سره ظلم کوي لاول خو چې لور پیدا شي پغې باندې د خلطم راړتلې څوک څه خبرې نشي کولای لور می پیدا شوی دا لاول خو هغه جاهلیت ول رسم په دکې راغلی دی. او چې کله بیا غټه کی چې هغه د خبرو شي یا لګړ شي نو بیا هم زونه توجه ور نه ور کوي ولی وای داسم پردي کور خزه وای او زما خو راځي په کار باندې راځي. ما تا غو ویډیو یاد د چې د ایرپورټ یو کسرا وزي او چاته ویډیو کړي پټه او د په ایرپورټ کې چې کله راوځي بهر ته خلک خپل خپلوان ولاړ یلتا په خپل اندازه ولګوي یو لوري او یو زوی دواړه ماشومان دی واړه دي دا ورمنډه کی لا ور لا لور دی پلار لا ورمنډه کی دا پلار څه توجه نه ورکوي وته سره په سلاسو سملاو کی او چې کله اسی ورشنو هغه اوچت والی دا لور خواته ولاړه ده او د سیا خوا دی خوا ګوري چې څو خوراته ګوري نه خپل کاړو توجه مال نه راکړي او دا پلار ته روان شي ازوی په ځان سره بغیر کې هغه سره دی او دا په سروس روانه ده لکه څنګه چې دا سپی په چا پسې ورپسې. سبحان الله. اسی ما سوچ کا او دی لور به څومره مینه راوړې و دې پلار لره په دې زړه کې د دې پلار نه دې څومره مینه غوښتله څومره تمه وه چې دا د ایرپورټ راوځي کم سے کم ما خو په مخ باندې خپل کی کم سے کم ما په تندي باندې خپل کی کم سے کم د سینې ته مې راجوخته کی. لیکن هغه ته څه پته و چې دا درنده پلاره د خو هیڅ توجه دې لور نه ورکوله هم دقه شانته زیوا صدا په سروس روان ده څومره د دې زړه وترداو. داسې انسان له الله دا صفت نه ورکوي ولې دا ماشومان موږ ته راځي دي زمونږ مینه غواړي در پلار څه څومره مینه ساتي او ته خو په سوی باندې ډېر فخر او ناس به کې خو چې کله لاړ شي او مالدار شي بیا د څه کیسونه چلی
کیسونه کستا د دعا سي دیم دا لور دی دا لور ته دعاګانې غواړي که پتا خپکیږي هم لور د باندې خپکی کتا په پندو زور کوي هم دا لور ته په پندو باندې زور کوي کتا له اوپر اوړي دا لور ته اوپر اوړي کتا له جامي سره کوي دا لور ته له سری کوي کتا ته پیزار سمي دا لور ته سمي زی خزان له سبد هوتی نواب دی هغه تا دغه کوي خدمت کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم اسنه دی ویلي من عال جاریتین زما څه خوږ نبی دی من عال جاریتین چا چې د دوه لورو تربیت وکړو دای کفارت وکړو دای تربیت وکړو حتی تبلغ تر دې چې بلوغ ته ورسیږي بیا چون کې بل کور ته واده کی جاء یوم القیامت د الله نبی پر ورځ د قیامت براشي انا وهو هكذا زو دا دوړه بد شراوالي سبحان الله ما او دغه کسب په جنت کې د سی وي ورځ د قیامت موږ د سی وځي وي اے مسلمانانو کده نبی ملګرتیا غواړي د نبی سره اوسه پاتې کېدل په جنت کې غواړي چلته تاسو سلیل نه وي ورځ د قیامت د محشر په میدان کې شرمنده نه ولاړ د خپل دقه تنکو لونو دغه خیال وساتي زی په هغه باندې واځي مغره کوا چې زی ته هر سہولت فرهم او لور بم دقه شان ته ګوري دغه په زبه ستیریږي او څوک ولا سو کوي د څومره آسان کار دی موږ خدای سم لونه را پغاړ دی کوو کنه هدي نیت باندې وکړي د لور تربیت چې دی پوج الله مال جنت را کوي بل یو صفت نبی صلی الله علیه وسلم یو پیر بلال رضی الله عنه تو فرمایل بلال وایي جنت ته ترې ما اسمان مخ کې سره خو کشار ویل څه عمل کې او تاسو فرمایي یا رسول الله ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندي منفعه من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من الليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهر ما كتب الله لي أن أصلي يا رسول الله ما بل یو عمل د زنده کړه چې زما پنځ ډیر امیدوارې د فائدې په لحاظ باندې سیوا د دینه چې د شپې او د ورځې ما کلم او دس کړه دي نو پاغي باندې زمونږ کوما تحیت الوضو چوت لکه سمر الله مال لیکل ک دوه رکعات مې وکړه ک څلور مې وکړه ک شپک مې وکړه خو تحیت الوضو کوما بدقه ماته غره عمل معلومي کې نبی وترم دقه خبره ده ویل لہذا چې کلم او دس کوي دوه رکعات کم سے کم دا او داس د پاره کوي څلور رکعات شپږ رکعات سمر چې تاسو په وسره سي دا تاسو د جنت داخلي درو دای سبب دی بل یو صفت هغه سنانو د پاره دی نبی صلی الله علیه وسلم اگر یو زنانه تاسو کوي یا رسول الله جنت ته بسړې پس داخليږي زنانه تاسو نبی ودا فرمایي اذا صلت المرأة خمسها کله چې زنانه پنځه وخت مونږ کوي وصامت شهرها میاشت رمضان د روزي نسی وحصنت فرجها د خپل عزت د خپل شرمګاه د حفاظت کوي بدکاری نه ځان محفوظ ساتي واطاعت زوجها د خپل خاوند د تابعداري کوي قیل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت دې زنانه ته ویل شي دا څلور کارونه کوي څلور کارونه مونږ کوي پنځه وخت روزه نسی د رمضان د خپل عزت حفاظت کوي د خپل خاوند تابعداري کوي وي پورز قیامت پر زنانه تعالی وي چې کوم دروازه خوخي ور داخل شي جنت ته وي آسان کار دی خو نه لپاره آسان طریق رسول نے دا امام ابن حبان خبر صحیح کی دا روایت اغه نقل کړی دی دی باب کې ان شاء الله نور صفات هم دي بهترین صفات دغه وضاحت باندې الله فضل کرم سره په بل جمعه کې کوو الله نا موږ توفیق غواړو چې الله توفیق راکړي او که جون باقی خود